د روژې برکتناکې میاشتې وروستۍ شپې د کندوز ولایت اوسیدونکي دغه میاشت د دیني پروګرامونو جوړولو د قرآن کریم په ختمونو تیروي. په ورته مهال د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت د هڅو په برکت سره دا میاشت په یوه آرامه او ډاډمنه فضا کې په طاعت او عبادت سره تیروي. واقعا یک شب بیادماندنی بود، یک شبی بود که مملو از ذکر و اذکار و تلاوت و بیانات علما بسیار خوبیای خود را داشت. فضل خدا، امنیت، آرامی برقرار، هیچ گپی نیست. هر کس میگفتن کی رقم است در قبلنش جای یک وحشت و درشت بود. فضل خدا امارت اسلامی افغانستان آمده هیچ گپی نیست. بل ورته د دغه ولایت مسؤلین هم د روژې مبارکې میاشتې د ښه نمانځلو په موخه لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو د دې ولایت وګړي وشي کولی په پوره امنیت کې دینی او قرآني پروګرامونه ترسره کړي. نسبت به سالهای قبلی در این سال الحمدلله بسیار پروگرام‌های دینی که از رشد کردگی است. ما شاهد تقریبا از 14 رمضان به این سو هر شب شاهد 4 5 10 پروگرام هستیم که در اکثر اینا که است چون که وظیفه ماست در اکثر پروگرام ما اشتراک میکنیم. یک پروگرام دو پروگرام شبیه که است اشتراک میکنیم و الحمدلله یعنی بسیار مردم یک علاقه‌مندی خاص پیدا کرده است. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا دیني مسایلو ته پاملرنه زیاته شوې او د وګړو هڅونې په برخه کې هم د پام وړ هڅې شوې دي.